باسه مړه او هغوی د مایک انسرټ نه دی کړی، هغوی د ایکټینګ یو انتها وه. بس په خصوصي توګه چې زما کم مینهوال دی، زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د هغوی فیلینګ، د هغوی چې کوم جذبات و زما دپاره، هغوی کوم ایکسپریشن چې چینج شوي په ما باندې خفه شوي چې د وقار بېزتي وشوه. چې کومې تیاري دي د ده په ژوند کې، کوم ستونزې، کوم مصیبتونه دي، نو هغه د همت په ذریعه باندې هغه کولاویږي، لارې کولاویږي. مقصد مې دا نه دی زه په یوټیوب په انکم نه یم خوشحاله، خو صرف دومره یو تجربه مې وشوله چې زه هغې مسلو، هغې ستونزو زه پوخ کړم. یو چینل دو پکې ختم هم شو، خو بیا هم دغې کار ما ته زړه ونه و او ما کوشش کړی او انشاءالله بس ښه دی. یوټیوب نه اوس ارننګ شروع شو. السلام علیکم ګرانو کتنګو. باسه مړه قدرمندو، دا وخت ما سره سوشل میډیا سټار ولاړ دی وقار جانی، او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دوی یو ویډیو کړې وه د ایکټر علي جمال سره. هغه ویډیو ډېر زیات وایرل شوې ده. په یو کې دغه یو تکیه کلام جوړ شوی چې وقار په کوم ځای کې دي کې ماشومان دي کې غټ دي، دغه ورته وایي پاسه مړه. السلام علیکم وقار جانی. وعلیکم سلام مدي خان صاحب، ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو زما خواته راغلئ. وقار جانی څنګه یې؟ صحتونه څنګه دي؟ تاسو ښه دي؟ خیر دی، شکر دی، الله رحم دی. تاسو یو ویډیو چلیږي علي جمال سره تاسو کړی، او په هغوی کې تاسو ډېر ملګري وایي چې را کم سوشل ورکر دي چې دوی د مایک انسرټ کړی دی. نو دا د مایک انسرټ وکړه، تاسو خپل مزاق و که نه؟ تاسو خیر بیا وضاحت هم کړی و، خو بهر حال بیا هم خلک په دغه کې لګي چې دا دوی یو فیک ویډیو کړی و. نو خو دا فیک ویډیو وه، البته پلانینګ و، خو د هغې څه کسانو پلانینګ و. ما تر دې خبرې هېڅ علم، هېڅ حقیقت نه و، تر دې پورې چې زما د کیمرامین پورې پلانینګ و، خو ما ته علم نه و. ځکه چې هغې ویډیو کې زه بار بار کیمرامین ته یم چې کیمره کټ کړه، خو هغوی نه ده کټ کړې. کیمرامین هم په دې پلانینګ کې شامل و. بل پکې تاسو خبره وکړه د مایک د انسلټ، نو هېڅکله دا د مایک انسلټ نه و. بس هغه یو اداکار و، هغه د هغه ایکټینګ انتها دومره زیاته وکړه، دومره زیاته چې هغه نه پکې دا هم هېر شو، هغه مایک ګیر کړ. او بس زه یو سوشل ورکر وم، ما هغه صبر وکړو، هغه صبر ما نه په خطا کې شوي یا هر څنګه شي، خو بهرحال خلکو ته یو ښه میسج ورکوي. نو هېڅکله که زمونږ دا پلانینګ و، دا اوریجنل شی و، نو بیا سوال نه پیدا کېږي دا ویډیو ما شیر کړی و. خو چې کله مونږ ته پته ولګي دا یو مذاق دی، یو پلانینګ و، د خلکو تاثرات چینج کېدو دپاره، ځکه چې څه خلک غوسه و، څه خفه و، څه اول غوسه و، بیا وروسته خوشحاله شو، بیا یې وخندل. نو یو چینج سیز خلکو ته لاړه او یو میسج پکې شته دغه د صبر، او هغوی د مایک انسرټ نه دی کړی، هغوی د ایکټینګ یو انتها وه. بس وګورو ډېر سوشل ورکر چې کوم دي، کوم پیجونه ول چې خاص کر دغه ول بیا ټیک ټاکر شو، هغوی ستاسو دغه ویډیو چې ته کړې په خپل پیجونه باندې چلولې ده، بیا په هغې کې مختلف کمنټسونه راځي، یاره ډېر زیات پکې مطلب څه پازیټیو دي څه نیګیټیو دي، خو زیات فوکس په علي جمال باندې خلکو کړی دی. او تاسو ته پکې دا ملي چې یاره ستا مطلب همت ته سلام چې تا به دومره صبر کړی دی. نو یاره پکار ده چې تاسو دغه صبر کړی چې مونږ وګورو څنګه ستاسو دغه ویډیو ډېر زیات وایرل ټرینډ کې روانه ده، او ډېر زیات سوشل ورکر چې کوم دي پیجونه والا دي، هغوی مطلب خپل پیجونه ته او خېجولې ده. بیا دغه ټیک ټاکر چې کوم دی، هغوی په خپل هغه ټیک ټاک یې جوړې کړي دي مختلف ځان دغه دپاره. خو دا راته ووایه، ډېر خلک دا مو چې یاره دا د وقار دی مطلب د یو فیک ویډیو کړی وه او د خپل د وایرل کېدو دپاره، یعنې د فامیس کېدو دپاره، نو دا حقیقت دی که نه؟ دا څه دي؟ عدي خانه هېڅکله زه په شارټ کټ او په فیک او په غلطه طریقه ځان فیمس مشهور کېدل نه غواړم، او زه یو ټیکنیکل لار مې اختیار کړې وه. ظاهره خبره ده چې هر یو یوټیوبر، یو سوشل ورکر، زموږ نامي ګرامي سوشل ورکران دي، هغوی یو تمنیل، یو ټریلر داسې جوړوي چې مطلب هغه کتونکي ځان ته کیني، او داسې غلطه خبره ده. دا د یوټیوب او د سوشل میډیا یو پالیسي ده. د دغه په خاطر باندې ما صرف ټریلر مخکې چلولې. ټریلر ما را دې دپاره نه دی چلولی چې مایک انسلټ وشي یا د زما مشهورتیا وشي. ټریلر ما صرف په دې مقصد باندې مخکې چلولې، زما ایډیټر چې کوم دی هغه په دې مقصد چلولې چې مطلب کتونکي ځان ته کیني. او بیا غلط اثر چې کوم خور شوی دی هغه د دغه ټیک ټاکرانو، د دغه سوشل میډیا، د دغه پیجونو والا غلطي ده چې هغه لږه وړه ټوټۍ را کټ کړې ده او هغې صرف شیر کړې ده په دې مقصد باندې چې هغه بېعزتي وشوه. نو هېڅکله زما بېعزتي نه ده شوی، جسټ یو پرینک، یو مذاق. ته ووایه که وخت کې تاسو دا ویډیو اپلوډ کړه ستاسو اډمین، نو څنګه بیا ستاسو څه تاثرات مطلب ستاسو په کلي کې یا چې خپل خپلوان په پیم لیکي څه دغه جوړ شو؟ او زما چې کوم نږدې یاران دوستان دي او زما چې کوم مینهوال دي، زه په خصوصي توګه چې زما کوم مینهوال دی، زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. د هغوی فیلینګ، د هغوی چې کوم جذبات و زما دپاره، هغوی کوم ایکسپریشن چې چینج شوي په ما باندې خفه شوي چې د وقار بېعزتي وشوه، نو هغوی ما ته بالکل پرسنل ذاتي طور زما وټساپ، زما موبایل باندې کال کړی او د غم او د غوسې اظهار یې کړی. خو بهرحال بیا چې هغوی ته پته ولګېده چې دا یو، هغوی نه دومره صبر نه و شوی
د هغوی مینه ما سره دومره سیوا وه چې هغې ویډیو مې پوره نه وه کتل، صرف ټریلر یې کتلی او ما ته یې کال کړی د علي جمال بهي پسې کنسل کړل. نو ما ورته بیا وویل نه علي جمال بهي زموږ ملګری دی، زما ورسره دغه فرست ټایم ملاقات شوی، یو ځل مخکې ملاقات شوی، بس یو انټرټینمنټ و، یو مذاق و، یو پرینک و، نور داسې هېڅ پکې نه. او ګورو وقار به ستاسو څومره پروګرامونه ټول د اداکارانو ګلوکارانو سره دي، دوی نه مطلب تاسو ټیم یاره دومره دغلته ورتګ او مطلب دوی څنګه را پیدا کوي؟ دا خو مطلب ډېر په ګرانه را پیدا کېږي. نو ظاهره خبره چې انسان کم کار وي نو هغې ورته بیا لارې کولاویږي، او اکټران چې کوم دي، کوم زموږ سینیر دي، کوم ملګري دي، زه د هغوی ډېره زیاته مننه کوم. زه په هر ځای کې سپورټ کړی یم، مطلب هر اکټر ته خو زه ځان نشم رسولی که نه، خو څه زما اکټران دي چې هغوی ما سره ډېره زیاته مینه کوي، هغوی زه سپورټ کړی یم او د هغوی په توسط سره، د هغوی په مرسته سره زه بل اکټر ته تللی یم. نو کنې د حالان کې د اکټر سره مرکه کول دا ډېر زیات ګران کار دی. دا ټایم راغستل، بیا د هغوی خپل مصروفیات دي، بیا د هغوی کانټیکټ موبایل نمبر چا سره نه وي، نو د هغوی مننه کوم د خپلو سینیر اکټرانو. ته ووایه وقار بهي تاسو چې کوم پروګرامونه لځئ د دې لپاره پیسې یا تاسو د دې لپاره وسایل له کوم ځای نه راځي؟ دې سره څه کار روزګار کوئ که نه صرف د هغې چینل نه او د دې څه انکم شته که نه؟ په کار خو دا چې د دې سره خامخا کار کوي، ځکه چې یوټیوب مونږ وګورو دا یو پارټ ټایم جاب دی. نو زه پرمننټ چې کوم دی زه د ماربل فیکټري د هغې کې کار کوم، او بل تاسو د انکم خبره وکړله، نو دې کې ما ته ډېرې زیاتې ستونزې مسلې راغلې وې چې مطلب زما یو چینل دوه ختم شو، خو بیا څه ملګرو مرسته وه، او مطلب زه به دا ویم چې انسان همت کوي، نو چې کومې تیاري دي د په ژوند کې، کوم ستونزې، کوم مصیبتونه دي، نو هغه د همت په ذریعه باندې هغه کولاویږي، لارې کولاویږي. مقصد مې دا نه دی زه په یوټیوب په انکم نه یم خوشحاله، خو صرف دومره یو تجربه مې وشوله چې زه هغې مسلو، هغې ستونزو زه پوخ کړم. یو چینل دوه پکې ختم هم شو، خو بیا هم دغې کار ما ته زړه ونه و، او ما کوشش کړی، او انشاءالله بس ښه دی یوټیوب نه اوس ارننګ شروع شو. دا راته ووایه چې تاسو څومره پروګرامونه کړي دي، نو خلک وایي دی ډم دی او په ډمانو پسې ګرځي. یو خبر دلته بل هم دا ده چې یا تاسو د غریبانو پروګرامونه ولې نه کوئ؟ دا خو داسې کار ده که موږ د یوټیوب پالیسي وګورو یا د سوشل میډیا چې کومه پالیسي وګورو، نو موږ به د هغوی په انډر کې کار کوو، ځکه زه یو یوټیوبر یم، زه د هغوی یو ورکر یم، زه مطلب د هغوی یو فیکټري ده، زه د هغوی مزدور یم چې هغوی څه وي هغه شان به زه کار کوم. د یوټیوب په پالیسۍ کې دا یو اهمه پالیسي ده چې ته به یو کنټینټ ساتې، مطلب چې زیات سوشل ورکرز چې د غریبانو پروګرامونه کوي، بیا نور پروګرامونه نه کوي، څوک ته شاعرانو پروګرامونه کوي، زه د اکټر پروګرام کوم، نو ما ته بالکل د غریبانو بلا پروګرامونه راځي. خو که هغه پروګرام زه وکړم نو د هغې مقصد به داسې شي لکه اوس فرض که زما د منیارې دکان دی او هغې کې زه د ټماټرو کریټ راوړم او زه وایم چې دا به پکې خرڅ شي، نو دا غلطه ده. نو مقصد مې د خبرې دا شو چې زما په چینل باندې ما سره څوک ډونیټر یا داسې خلک نشته، زما سره چې کوم خلک دي زما په چینل باندې هغه به فلم خوښوي، هغه به ډرامه خوښوي، هغه به ما خوښوي، هغه به زما پروګرامونه خوښوي. نو که زه د یو غریب پروګرام وکړم او هسې د هغوی بې عزتي وشي، ظاهره خبره ده زه به د هغوی کور ته ځم، د هغوی زنانۍ نارینۍ هغه به د کیمرې مخې ته راوړم، نو صرف په دغې مقصد، په دغې خاطر باندې زه دغې پروګرامونو نه انکار کوم او کوشش کوم چې هغه پروګرامونه هغه ملګري وکړي چا چې هغه کاري. بس دا راته ووایه چې سوشل ورکران خو ډېر زیات دي، خو د KPK رندونکي کم سوشل ورکران چې دی هغوی ته څه ویل غواړي؟ اصل کې سوشل ورک چې کوم دی که په صحیح معنو باندې موږ وګورو دا ډېر زیات ګران کار دی. وایي چې خپل سر به په تلي کږدې، مطلب کفن به په سر باندې تړې، هر رنګه سختو مصیبتونو تکلیفونو ته به ځان رسوي، شپه ورځ به نه ګوري، یخني او ګرمي به نه ګوري. نو زموږ زیات تر نامي ګرامي سوشل ورکر دي، نومونه اخیستل نه غواړم، چې هغوی خو صرف د خپل ریټنګ د چینل لپاره داسې قسم پروګرامونه وکړي چې د هغې اډو ضرورت نه وي، خو چې کله د موقع مناسبت سره داسې یو ستونزې راشي، داسې غټ پروګرامونه ریسکي راشي، نو دوی بیا مطلب په هغې باندې ځان خاموشه کړي، هغې ته نه ځي. نو هغه ټول سوشل ورکر که دي، کوم صحافیان دي، نامي ګرامي نوم اخیستل نه غواړم، نو هغوی بیا د هغې نه مطلب شاته شوي دي، هغې پروګرام ته ځان نه دی رسولی. نو بس سوشل ورک هم دې ته وي خیر ښېګړه شوه، او د عوامو ستاسو نه یو امید دي، هغوی ستاسو نه یو توقع ساتي. زه به وایم چې د عوامو په ښه ادارو باندې اعتبار نشته، یقین نشته، خو په سوشل ورک طبقه باندې ډېر اعتبار او ډېر یقین دی. اخري اپشن د مظلومانو سره د دوی سره اخري اپشن دی میډیا یا سوشل ورکرز طبقه چې کوم ده، نو هغې کې چې دغه ټول کوم نامي ګرامي صحافیان دي، سوشل ورکرز دي، نو بالکل د عوامو د امیدونو سره لوبې مه کوئ،
او مطلب د هغوی ستونزې د هغوی هر قسمه مسلې نو هغې ته ځان رسوئ ولې نه چې په هغې کې ستاسو د سر خطره هم ته وې وقار جان بھائی یو تپوس کوم خفه کېږي خو به نه نه چې وایي بالکل پاسه مړه ګرانو کتونکو تاسو پروګرام کو ته سچ حقیقت بالکل وقار به وي همدغسې دا هغه دوی ډېر زیات دغه خلک وایي چې دا یو پیک ویډیو خو دا پیک ویډیو نه وه که درموندو دغې پروا اوس ورکړې د ښه نجات ښاد او باد اوسئ د لوی الله په امان پاسه مړه